ځینې خلک د شپې د بې خوبۍ شکایت کوي چې خوب نه راځي. ځینې بیا دا خبره کوي چې ماشومانو له خوب نه ورځي ټوله شپه ژاړي. نو څه کول پکار دي؟ حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه ورلم د شپې د بې خوبۍ شکایت. ما ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما له د شپې خوب نه راځي. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دغه دعا راته وښووله: اللهم غارت النجوم وهدات العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدي ليلي وآنم عيني. بس دغه دعا سها مثلا چې کله ماخستن بدیږي وای، اکثره وخت وای د لمانځه په وخت کې لمانځه وروسته یې وای چې څونه ویلی شي. نو حضرت زید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما بې خوبي ختم شوله، ښه په ارامه به خوب راکړي. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحه نمبر 138. او پر ماشومانو باندې وواره وایسته شپې پر چوکۍ، انشاءالله د دې د ژړا څخه به خوندي سي او دې له به خوب ورځي. او ځینې بیا مریضان یې ناجوړ وي، د هغه باید علاج وسي.